دا روزه چې دا زما استاد لپاره یو پریکټیس دی د ایمان او د اسلام. په دغه روزه کې ما ورته ځان پټولی سو د لمانځه، د زکات، د روزې، د تلاوت، د عبادات. په دغه روزه کې ما ورته لمنځونه په جومات شي، زما استاد تهجد چې دی هغه شروع شي، زما استاد هغه ډېر خوراکونه چې دی هغه پاته شي، زما استاد ذکر او فکر چې دی هغه شروع شي. معنا دا ده چې یاره زه کله له دې روزې ووتلمه بیا به زه هم دغسې 5 وخته لمنځونه په جومات کوم، ذکر کوم، تلاوت کوم، تهجد چې دی هغه به کوم. روایت پکې راځي حضرت شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دي یو ورځ د مازدیګر لمنځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره جومات ولاړی. جومات لمنځ نه جومات ځینې قضا سولو، یا به ناوخته سوی، یا به اودس، یا به غسل، یا به سفر، هر څه چې ولو. دومره خوا بده سوه، دومره خوا بده سوه چې رالی کور ته، نو بیا یو باغ یې درلودی. باغ دا باغ په 2 لکه درهم باندې ولو. 2 لکه درهم یعنی ته حساب ولګوه د هغه وخت 2 لکه روپۍ راواخله یا د نن ورځې 2 لکه روپۍ راواخله. ما ورته خو روپۍ ډېرې ښې ښکاره کېږي و هغو ته ایمان او اسلام ډېر ښه ښکاره کېدی. راولاړ سو د خپل باغ یې د الله په لاره کې صدقه کوي. ولی الله ما ته معافي وکړه چې د ما د مازدیګر جومات ولاړی فوت سو او قضا سو په 2 لکه روپۍ باغ. ما ورته خو 2 انو ته نه یې تیار چې قضا سي قضا. جومات نه چې جومات راسه ولاړئ، لمر پرېوتی زما استاد پر دغه تندې باندې به پښیمانۍ ګونجه ونه وینو. ولې زما استاد د اسلام خبرې ډېرې کمزورې دي. په نامه مسلمانان، په عمل بیا موږ د اسلام ډېر لرې یو او موږ ډېر ځینې ورک یو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل د 2 لکو روپۍ باغ دا صرف په دې خاطر د الله په لاره کې صدقه کوي چې لما د مازدیګر جومات چې دی هغه ولاړی، دا زما جرمانه ده، دا زما سزا ده، دا زما جزا ده، دا زما مطلب یو پښیماني ده. یا الله ته ما ته معافي چې دغه وکړي.